ټیم او په خپله نیټه دې ورکړي. دقسې د بچو سره خوي مینه محبت. حضور پاک مبارک مونږ کوو داسې. ماشوم را واغېسته او ماشوم یې ښکل که یو بانډیسې راغی وی د الله رسوله ده ما خو دومره بچي دي ما قبلت واحدا ما خو اوسه پورې یو هم نه دی ښکل کړی. دا بانډیسیان لږ دړنه سخت دي. رسول الله مبارک وفرما چې ستا دړنه خدای رحم ایستی دی نو زه خو یې پکې نشم اچولی. دا خوله کې رحم راشي په ماشوم نو ماشوم ښکل کي. حضرت حسن او حضرت حسین دین وسیو دواړه ماشومان را روانو جومات ته رالل او تیندکونه یې خوړل. دغسې رسول الله مبارک په منبر ناست و تقریر یې کو. دوی تیندکونه خوړل چاته ویلیم شو کنه چې دا ماشومان راوچت کړي. صحابو ته ویلي شو څه بده نه. لیکن حضور پاک په خپله د منبر نه کوز شو دواړه ماشومان یې غېږ کې ونیول. یو یې په د یو پتون کې ښود او بل یې په دا بل پتون کې ښود. ځان ته یې رانږدې کړل. وی دا دواړه ماشومان مې ولیدل چې را روانو تیندکونه یې خوړل. وی ټینګ نه شوم ورکوز شوم راوچت مې کړل. څومره مینه د لور بچي د لور بچي څومره محبت او څومره مینه یې کړې. دقسې مینه محبت د بچو سره د نوسو سره کوه نو قربانېږي بدن. بچو سره ازادي مه کوه. بچو ته کنزل مه کوه. که ته ورته کنزل کې یو ځل دې وکړل دوباره دې وکړل بچو سره د ازادي شروع کړه نو بس بیا به دې په مخ لګي. ګورئ ښځې سره به داسې ازادي نه کې. که ازادي دې ورسره وکړه قسم دې دا ښځه دې په مخ بیا لګي. د اخلاقو زندګي تېره کړه بس. کافرانو سره صحابه روان دي په یو لاره باندې. د یمن د یو قوم مشر و سمامه هغه روان دي عمرې له. عمرې خو به د کافرانو هم کولې د جاهلیت په طریقه به یې کولې. صحابه ونیوه ګرفتار یې هغوی پېژنده چې د لوی قوم مشر دی. ګرفتار یې کړو مسجد نبوي ته یې راوست. تېری وه د جومات یو ستن و هغې پورې وتړه. قیدي دی کافر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع شو چې سمامه د اسال زوی هغه مو نیولی صاحب راوستی م دی د ستنې پورې م تړلی. داسې هر سړی به یې نه نیوه خو چې چا به د مسلمانانو سره او صحابو سره ظلمونه کړي چا به زیاتي کړي نو چې دشمن ونیوینې خو دغه لوبې به ورسره کې. حضور پاک وله راغې ورته کېناسته. ما عندک یا سمامه. سمامه لکې دې څه پراته دي څه سوچ دی څه خیال دی وایه. هغه ورته درې خبرې وکړې. وی د الله رسوله یوه خبره خو دا ده په زړه کې مې دا سوچ دی چې ان تقتلته که ته ما وجنې لکه ما به یا وجنې نو ګورې د وینې خاوند به مړ کې اونه که پرې کې بچي به راوباسي. ما که مړ کې خو ختمه شوه نو وینه ولې تویې. او دویم دا که ته ما وجنې نو ګورې د لوی وینې خاوند یم د قوم سردار میم وینه مې وړه نه ده ګورې تپوس پیدا نه کېږي. دمکې غوندې شوه. او که چېرته مال غواړې په مال مې پرېږدې وایه څومره چې غواړې زما قوم به اوس په اطلاع وکړم مال به راشي. ځکه ډېر خلک نن سبا نیسي د مال د پیسو دپاره وایه. او که مې خیراتي پرېږدې مفتو کې نو دومره غټ احسان به حاصل کې دومره غټه ښېګړه به وکړې چې زما ټول قوم به د غلامان به مطلب دا دی چې ډېر لوی احسان به وکړې. تنعم علی شاکر ډېر لوی شکریه به دې ادا کړم. یوازې زه نه زما ټول قوم به دې شکریه ادا کړي. حضور پاک اسم ونه وی. سهار بیا راغی. سمامه څه دې خیال دی. ګور هر شي کې د رسول الله مبارک حکمت حکمت یې دا و چې د صحابو د اخلاق ووینئ. حکمت یې دا و چې موږ قرآن وایو دا قرآن واورئ. حکمت یې دا و چې دا معجزات راځي چې هغه معجزات هغه ووینئ. حکمت یې دا و چې زما دین ووینئ چې دا دین رښتونی دی او که دا غلط دی. لکه جومات ستنې پورې تړلی شوی دی. ډېرو له دعوتونه هم ورکړي د لېړ دعوت ته نه ورکړي. سبا بیا ترې تپوس کوي سمامه ما عندکه څه دي څه دې خیال دی. هغه ورته وایي هغه پرونه درې خبرې دي. په درېیمه ورځ بیا رسول الله مبارک راغی. وی سمامه څه دې خیال دی زړه کې دې څه پراته دي. وی صاحب چې هغه درې مې کړي دي ومقه دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر ګزار به دې شم. زه څه کوې چې زما قوم به دې شکریه ادا کړي. شاکر عظیمه طالبان پہ پوئے گی تنوین بھی د تعظیم
او که پیسې غواړې څومره غواړې درته راځي او که مې وجنې نو بس صاحبه وینه به توی کړې نو بدل بدن اخیستی شي نو لویه وینه ده حضور پاک صحابو ته وی اتقوا صماما پرېږدې ځه خیراتي مې پرېښوده او دلته کې وجلې شو چې راشه دا به مړ کړمه نور سرداران به ویریږي او زما صحابو ته بیا غږ نه کوي مال یې ته اخیستی شو لکه د بدر د قیدیانو نه چې فدیه اخیستله اما منن بعد و اما فدان قرآن شریف کې الله فرمایي پیسې به هغې دونه راوړه دومره پیسې موږ به ځان له جهاد له تورې والو لیکن حضور پاک دلته کې څه کوي وی ځه خوشې کې مفتو کې معاف کړه دشمن دی ګورې د قوم سردار دی په ګوتو ورغلی دی او پرېښود دې ته اخلاق نبوي وایي ته به دشمن پرېږدې خوشې به یې کړي چې لاس له دې راشي نه خو چې څنګه یې پرېښوده د جومات نه بار ووته نو نږدې یو باغ و د کجورو هغې کې چینه والته لاړ هلته یې ولمبل ځان یې صفا کړ او بیا د هغې نه پس جومات ته واپس راغی او د رسول الله مبارک مخکې کېناست او ګونټې ماتې کړې وایي د الله رسول ایمان راته ښایه مسلمان شو دا د پیغمبر د خوی اثر ښه اخلاق وکړه چې کم کمال دی په خدای که دا بل شي کې شته بس مسلمان شو او بیا ورته څه وایي د الله رسوله وی قسم دی چې د دې نه مخکې ستا د مخ نه مې بل مخ زیات بدي نه شو ستا مخ مې ډېر بدي شو نن ستا د مخ نه محبوب مخ ماته بل نشته ستا د کلي نه مبغوث کلي ماته بل نو ډېر مې بدي شو په ټولو دنیا کې نن ستا کلي ماته ډېر محبوب دی ستا د دین نه مبغوث ډېر مې بدي شو ستا دین په ټولو دینونو کې نن ستا د دین نه محبوب ترین دین ماته بل نشته ډېر مې خوښ دی الله رسول زه خو عمرې راتلم ستا ملګرو ونیوم څه وکړم ویې لاړ شه وکړه عمره اسلام په طریقه چلې وته خو عمرې له لاړ چې هلته لاړ د مکې مشرکانو ته پته لګېدلې وه چې ثمامه د قوم سردار مسلمان دی ټول قوم به اوس مسلمان کېږي چې هلته څنګه لاړ او طواف یې کو کافران پرې رالل ورته یې ویې لاړې بېدینه شوې پلار نیکه دین دې پرېښوده ویې نه بېدینه نه یم د رسول الله مبارک سره مې په یو لاس باندې ایمان او اسلام قبول کړی دی دین میں قبول کرے دے خدی او گورے پام کوئے گوتے رو ڈڑے ذکا مکی تبرد دا علاقینا غانا راتلا غانا مربشی روجی دا بدا در علاقینا راتل وی پام کوئے اس باوی تاسو لغالا اہل رازی کہ رسول اللہ مبارک وی چلے گا کاغوی رازی با کاغوی نہیں او دانا بام درتنا رازی فوراً تابیدار شده حضور پاک او بیا چکلی تلال طول قوم خدای مسلمانان کرد نو ولا رسول الله مبارک بخاری کې کتابونو کې شته دعوت نه دی ورکړی چې مسلمان شي دی ورته نه وي چې کلمې شهادت ووایي دی ورته نه وي چې دوزخ ته به ځي دی ورته نه وي چې مسلمان چې جنت ته به ځي په څه مسلمان شو د حضور پاک او د صحابو په اخلاق ښه خوی استعمال کړه هر څه به ټیک ټاک نن موږ بد اخلاقه یو ایو کافر چا مسلمان کا په مینتونو چې مسلمان شو او واپس را روانو وی دا مانځله جومات ته ځو چې جومات ته راتل وی سپلی وباسوې ویستې وی دا ځان سره ونیسه مخکې ځو وی دا ولې عبادت خانه خو مقدس شی دی مونږ خو خپل عبادت خانې ته سپلی نه داخلولې او تاسو وی دا دلته خلک پټوي وی څوک دلته کافر شته نه نه دا د مونږ مسلمانانو کې بعضې خلک یې هغې سپلی پټوي او سپلی واپس پورته واچولو د اسلام مې نرې پکار چې خلکو را په جومات کې د خدای په کور کې سپلی پټېږي وای پټېږي که نه پټېږي د خدای کور دا زمونږ بد اخلاقي ده مونږ جومات ته جرنده وه دا جرنده جومات ته ولې وایي چې څوک ته لوډ سپیکر پټ نه کړي ورشه نن د جومات نه سولر یې پټېږي ورشه د جومات نه نن د سولر هغه مشین پټېږي ورشه د جومات نه نن لوډ سپیکر پټېږي ورشه د جومات نه نن جانماز پټېږي دا جانماز چې هغه خرڅوي رښتیا ووایې غل چې دا خرڅوي خلکو ته پته چې دا غل دی او که نه دی وایه ټوله دنیا ته پته دا غشتل حرام دی په څلور مذهبه ګناه ده چې تا ته پته ده چې دا غل دی او تا ته پته ده چې د سلو شی په اتیا او په 50 خرڅوي تا ته پته ده دا نشی دی چې یو ځای نه به یې راپټ کړي یا جومات نه یا د کور یا د بل چا نه نو پردی ملک خرڅولی نشي در سره
دا خو پردې جانماز دی، دا خو پردې سولر دی، دا خو پردې شیشه ده او دې خرڅوي تا ته ښه یعنې هر سړي ته پته ده چې دا د غلا مال دی، چې څوک یې تیلي هغه ته ښه پته ده ماشومان نه دي چې دا د غلا مال دی، دا سړی غل دی پته ورته لګي، او دا سړی غلم دی او دا شی په دونه کم قیمت خرڅوي دا د غلا دی، نو دا غلا مال شو نو پردې مال خرڅېږي نه. خرڅونکي هم ګناهګار دی، غشتونکي هم ګناهګار، او په هغه جانماز دا خلک منځ هم کوي بله د 500 جانماز راته په 500 روپۍ میلو شو او ښځې ته مو یوه کوه پې مونځ د پاسه، کوه پې مونځ کشتی ده چې دوزخ ته پې لاړ شي، کوه پې مونځ دا زمونږ حال دی. جومات نه غلا کوو، د خدای نه غلا کوو، جومات خو د خدای کور دی، مساجد بیوت الله سوچ نشته، د خدای نه غلا کوو، خدای ته نه نیسي، خو الله خو صبر کوي، دنیا ده د عمل ځای دی، قبر را روان دی، ځانکدن را روان دی، اخرت را روان دی، هلته بیا الله پوهېږي. جلدم جومات ته والی های های خدایا دا مسلمانان دي، جی مسلمان غلا کوي، جی کوم ځای نه کوي، خدای کور نه کوي، هلته جمعې مانځل رایي سپلی ته بل پټ کړي، هلته جمعې مونځ کوي موټر سایکل دې بل پټ کړي، هلته مدرسه کې طالب دی د پیغمبر حدیثو ته ناست دی، د الله قرآن ته ناست دی، چې راشي موټر سایکل نشته، څه شو چا بوتلی دی، هلکه هندو که سیکو که انګریزو که یهودي و څوک مسلمان، دا پیسې به دې وړي او ماشومانو بچو له به پرې ډوډۍ خوري، د ده به دا تېرېږي څنګه چې د یو غریب مسکین طالب نه چې پردی ډوډۍ ته په جومات کې ناست دی، د پیغمبر حدیث وایي دا به دا رزق به ستا ظالمه تېرېږي څنګه، دا به ستا د ښځې تېرېږي څنګه، دا به ستا د ماشومانو تېرېږي څنګه. بد اخلاقي شروع، ملایان یو پسې په لوډ سپیکر لګیا دی، بل پسې په لوډ سپیکر لګیا دی. هلکه د دین په مسله اختلاف دی نو یو بل سره کښېنئ که نه ناظمان، دا څه یو ملا نه خبره د خولې نه وتې ده، ما نه به د خولې نه یو خبره وتي، زه به پرې نه یم پوه شوی، ځه غلطه به مې کړې، ځه نه یم پوه شوی، مثال غلطه به مې د خولې نه وتي، یا به مې په قص ویلي خو بس ما ته به هغه مسله ټیک معلومېده وي به غلطه، ځه نو راشه ما سره په ما پس په لوډ سپیکر وته ولې خېږي، پیاله چای به مسکم ډوډۍ ما ته ووایه چې دا خبره دې غلطه کړې ده، واقعي که غلطه وه که زه مسلمان یم زه ویم چې بیا به نه کوم، زه به په لوډ سپیکر ووایم چې ما نه ګورئ بله جمعه یو خبره د خولې نه وتېره، ما ته خو ټیک ښکارېده خو یو مولوي صاحب ما ته ووایي چې دا غلطه وه، بس دا په دې عمل مه کوئ. دا څه خبره دا څه ټیپر مولی خو نه دی چې ته د ما نه وړې، دا خو دین دی، زه بل ته ښیم ما ته تو ښایه ظالمه که نه، بل خطا کېږي زه یې ټیک کوم او زه خطا شم راشه ما ټیک که که نه، ما ته ووایه که نه ما له کور ته راشه پیاله چای هم در باندې کوم شکریه به دې ما دا کوم. دا یوازې ځان نه ده ټول دا لګیا دی، یو ملا پسې بلبل ملا پسې یو ته کافر مشرک بلبل ته کافر مشرک، ټوله دنیا په هغه مخته کړې، هغه مولا ومنم او که دا مولا ومنم. بد اخلاقي وره حضور پاک د خندق د غزا نه فارغ شو، دا ټکې وره جبریل علیه السلام راغی وی د الله رسوله تا خو د جنگ سامان کوز که، ما خو نه دی کوز کړی، ولې وی څه وی اخرج الیهم، بنو قریظه یهودیانو په دغه خندق کې ډېر لوی ظلم کړی وی دوی پسې ځه، بس صحابو ته رسول الله مبارک وفرمایل وی ځې شابه بنو قریظه ته، یهودیان دي د مدینې ورې نه بار د دوی علاقه وه، وی د ماښام مونځ به بنو قریظه ته رسوی، دا ټکې واورئ، د ماښام مونځ به کوم ځای ته رسوی، بنو قریظه ته بل هلته به مونځ کوی، اوس چې په لاره روان و په لاره پې ماښام راغی، بعضې صحابه وایي چې مونږ خو دلته مونځ نه کوو ځکه رسول الله مبارک فرمایلي و چې د ماښام مونځ به هلته رسوی، نو قضا دي شي خو هلته به رسو، نو مونځ ته قضا شو خو بنو قریظه ته هلته ورسو، د پیغمبر علیه السلام په هغه ظاهري خبره عمل وکړه چې هلته ورسوی، بس هلته رسو قضا دي شي خو هلته رسو، پیغمبر ویلي دي، پیغمبر ته الله دا حکم کوي، دا مونځ 2 رکعاته او 4 شو، دا 4 شو، دا 2 شو، مونځ کې خبرې دي بدبندې شوې، دا ټول حکمونه پیغمبر بیانوي خلکو ته. هغه نور ووایي چې نه مونځ کوو مونځ قضا کېږي، د پیغمبر مقصد دا نه و چې هلته مونځ وکړې، د هغه مقصد دا و چې زر ځای
هلکه چې زه تا ته ویم چې شابه 4 ته ځه خو مازدیګر مونځ بل ته رسې او مازدیګر مونځ نه